سلامونه هیوادوالو د انټرنیټ د بندېدو په هکله باندې ما حدودا 10 میاشتې وړاندې یو ویډیو خپره کړې ده، همدا اوس هم ثبوت په یوټیوب کې شته. تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ 15 کلن پلان حکمت الله کلیوال ورسره ولیکئ. په اول کې دا ویډیو چې د تابنیل هم تاسو لیدلی سئ، په هغه ویډیو تاسو ته راولي او هغه تاسو وګورئ. په هغه کې ما ویلي چې انټرنیټ د راتلونکي کال په نیمه کې بندېږي، لکه چې اوس همغه دی. په هغه وخت باندې د بندېدو چارې روانې دي. خبره دا ده دلته 15 کلن پلان د طالبانو دپاره ورکول شوی دی چې په افغانستان کې تطبیق کړي، او 15 کلن پلان وروسته دلته په افغانستان کې د خلکو وظیفه همدغه ده چې د راتلونکي جګړه چې د 2028 کال ته 2015 کال په اسیا کې یو نوې جګړې پیلېدو امکانات شته. د هغه جګړې دپاره دوی عسکر وروزي او د سوځېدو دپاره لرګي جوړ کړي افغانانو څخه. نو دغه کار دپاره دوی هم راغلي دي. اوس هم چې انټرنیټ بندوي، تلویزیون بندوي، د هر څه بندوي، کسب و کار بندوي، خو ډېر افغانان په دا ویلي چې دا د خلکو روزګار او ژوند خرابولی سي. په حاصل کې د کوم کس چې برابري کې ناست دی، دا کس د هیڅ په کیسه کې هم نه دی. دا نه د افغانانو په کیسه کې دی، نه د مسلمان په کیسه کې دی. دلته چې کوم دنده ورسپارل شوې ده، هغه دنده دی پر مخ وړي. ګوره، یو کال وړاندې ما تاسو ته ویلي وه چې دا کار ترسره کېږي، او هغه د یو کال وړاندې هم دا ترسره سو. لکه څنګه چې بعضې وایي چې نه دا دروغ دی. نو چې دروغ اوسي، بیا یو کال وړاندې خلک څنګه خبر وو چې دا کارونه مخته راځي او دا کارونه کېږي. او اوس هم تاسو ته وایم چې د راتلونکي 15 کلونو کې چې تر 2028 کاله پورې دی، دلته د افراطي ډلې لا زور اخلي. داسې حالت به راسي چې خلک په خپله به چغې ووایي چې داعش ته راسه، تر دې خلکو تاسو به بهتره واوسئ. دا حالت پر افغانستان باندې، په افغانستان په خلکو باندې بدبختانه را روان دی. دا ویډیو په یوټیوب کې څه هغه تاسو وګورئ. انشاءالله چې په بعضو موضوعاتو باندې چې 15 کلن پلان په هکله باندې ما ویلي دي، هغه کې یو څه معلومات ترلاسه کولی سئ. مننه.